پوښتنه ده چې د معدې ګاز لرم څنګه یې تداوي وکم. ډېر شمېر خلک داسې شته دی چې د معدې د ګازو نه شکایت لري چې په معده کې دغه ګازونه راټولیږي او یا هم له همدغه غږونو نه چې د معدې د ګازو له امله را پیدا کېږي دوزوریږي او کیدای شي د دې له امله معده پړسوب پیدا کړي. په بعضې خوړو کې یا د ځینو خوړو د استعمال له امله یا د ځینو خوړو د غلطې طریقې د استعمال له امله په معدې کې ګاز پیدا کېدای شي. نو راځئ په پیل کې په دې وغږیږو چې کوم شیان دي چې هغه د معدې د ګازاتو لامل کېږي. اول سبزیجات دي لکه ګلپي او د کچالو خوراک. دا درانه سبزیجات دي چې د تاسو معده د هضمښت په برخه کې د ستونزې سره مخ کېږي او ګازات پیدا کوي. دوم ګاز لرونکي مشروبات دي لکه کوکا کولا او پیپسي او فلان بستان، چون دا ګاز لري او کله چې تاسو سکئ معدې کې ګازات پیدا کوي. دریم هغه میوې دي چې ډیر شکر درلودونکي دي، هغه میوې چې ډیرې خوږې دي. څلورم ګرمو شیدو کې د بورې استعمال دی ځکه بوره په خپل ذات کې سپین زهر بلل کېږي. پنځم د معدې میکروب دی چې زموږ ډیر شمېر هیوادوال ورسره لاس او ګریوان دي او کیدای شي اکثریت د معدې د میکروب له امله د معدې ګازات ولري. شپږم د معدې پریسټالیک حرکت خرابوالی دی یا د معدې د خورېدو خرابوالی دی، یعنی معده صحیح حرکت نشي کوی، مواد په صحیح شکل نشي ماتوی او د همدې امله کیدای شي په معده کې ګازات پیدا شي. اووم د معدې د تخلیې ستونزې دي یا د هغې ستونزو د اثراتو مسله ده. ځینې وخت معده نشي کولی چې کوم مواد چې مات کړي ټوټه کړي دي دا په صحیح شکل انتقال کړي کولمو ته، او کله چې دا کوچنۍ کولمو ته نشي انتقالوی نو ورته خوسا کېږي چې خوسا شو ګازات پیدا کوي. نهم زر خوراک کول دي. هر هغه څوک چې زر خوراک کوي او خپل خوراک په صحیح شکل نه میده کوي نو د خولې د ننه په زر خوراک کې خالی فضا رامنځته کېږي چې په هغې کې هوا ده او د اوازي معدې ته. د خوړو سم نه میده کول دي، په خوراک کې تیزی کول دي او د مړۍ د تیرولو او د تنفس هم مهاله تر سره کول دي. په ځانګړي ډول مثلا فکر وکړئ ډوډۍ ګرمه ده، تاسو یو ګرم شی خورئ، هم ورسره ساه اخلئ چې هغه یخ شي او هم هغه خورئ، نو دا هم د دې لامل کېږي چې ستاسو معدې ته ګازات وردننه شي او تاسو باید د دې نه ځان وساتئ. همداشان ډېرې ستونزې او ځینې ناروغۍ هم شته دی چې د دې حالت سبب کېږي. خو اوس یې د خلاصون لار څه شی ده؟ اول تمرین وکئ. هر سهار چې راپورته کېږئ ورزش وکئ. ورزش ستاسو ژوند ژغوري او زما تعقید په هر ځای کې په ورزش کولو ده. دوم په خوراک کې تیزی مه کوئ. زموږ ټول ژوند دی د څه شي دپاره؟ دا چې یو څو شیبې خوشحاله اوسو، ښه واغوندو، ښه وخورو. که زموږ خوراک په بیړه دی نو خیر بیا ژوند څه شي دپاره کوو، ګټه د څه شي دپاره کوو، کاروبار د څه شي دپاره کوو. پس خوراک په طبیعت وکئ او ښه خوراک وکئ. او کوم خواړه مې چې ویلې ګازداره خواړه، کلک خواړه، د حده ډېر خواږه خواړه دا به نه خورئ ځکه ستاسو معده کیدای شي مشکل ولري او دا هغه شیان دي چې په دې کې ګازات ډېر دي. ورسره د خوراک په مهال له خبرو ځان وساتئ او دا سنت طریقه ده. که تاسو د یو طرف نه خوراک کوئ او د بل طرف نه مو د خوراک او خوړو منځ کې بنډار شروع کړی دی، ناخواسته ستاسو اضافي هوا معدې ته دننه کېږي او دا تکلیف درته پیدا کېدای شي. د ناروغۍ لامل پیدا کېدل باید پیدا کړئ، دا چې ولې مو معده ګازات لري. آیا د معدې حرکت مو سم نه دی؟ آیا معده مو میکروبي ده؟ آیا بله ستونزه ده؟ او چې کله مو اصلي لامل پیدا کړه د هغې مناسب مخنیوی او د هغې مناسبه درملنه باید وکئ. که چیرې د معدې میکروب ولرئ نو باید دفعتاً لاس په کار شئ ځکه د معدې میکروب بیا کولی شي چې په دوامداره شکل باندې د معدې په زخم باندې بدل شي او که چیرته د معدې په زخم باندې خدای ناخسته بدل شو بیا تاسو ته غټ سرخوږی جوړولی شي. نو دې مسئلې ته باید جدي پام وکئ تر څو مطمئن شئ چې ستونزه مو په صحیح شکل باندې حل کړې ده. د معدې د بعدو ډیر نور لاملونه هم کیدای شي چې په هغې باندې نور بحث نشو کوی، ولې که دغه تګلارې تاسو مد نظر ونیسئ انشاءالله ستاسو ستونزه به حل.